الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نن د غټ اختر ړومبه ورځ ده. په پاک افغان پوله د ملیشې ځواکونه دغه د خوشحالۍ ورځ د خپلو خپلوانو نه لرې په مورچو کې لمانځي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ځوانانو د اختر مونځ وکړو، اوس یو بل ته مبارکي ورکوي. اوس دغه ځوانان د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کوي او قرباني کوي. د اختر روټۍ ځوانانو ته په ګډه کېښودل شوه. ولې نه خامخا اختر پر ورځ هر انسان ته خپل کور او بچي خامخا یادېږي، خو بیا هم چې کله یو انسان د وطن د حفاظت دپاره، سرحداتو حفاظت دپاره ډیوټۍ باندې مامور وي، نو هغه ته نه مخصوصېږي، ولې چې اصلي کور زمونږ چې دی نو وطن دی. صحیح. تاسو د اختر په ورځ باندې څه روټین وي؟ روټین زموږ اختر پر ورځ دا وي چې سحر پاسو، مثال قرآن مجید تلاوت، هغې نه بعد اختر مونځ تیارې دغه وکړو، هغې نه پس زمونږ بړ اکا نه ورته مونږ وایو اردو کې، هغې پروګرام شوي، زمونږ ټول افسران او ځوانان چې دي، کمپني کمانډران چې دي، هغه ټول یو ځای باندې دغه کانه کې شرکت کوو. دغه شان هغې نه بعد موږ خپلې ډیوټۍ تقسیموو او زموږ ورځ دغه شان د اختر روټین مطابق تېرېږي. د دغه خوشحالۍ په ورځ باندې څه پیغام ورکوي قوم ته؟ قوم ته خو ټول نه مخکې د دې خوشحالۍ موقع باندې مبارکباد ورکوم ډېر ډېر، او دا ورته ویل غواړم چې تاسو بالکل بې فکر اوسئ، مطمئن اوسئ. ستاسو ځوانان، ستاسو بچي هر وخت د وطن سرحداتو لپاره تیار دي، تابعدار دي، او د دشمن کم اندروني بیروني سازشونه دي، د دې د بچاو لپاره، د ملک حفاظت لپاره موږ ریډي یو. ډېره مهرباني. دغه ځوانان وایي چې دوی د خپل وطن د حفاظت لپاره 40 ساعته چمتو دي او ولس ته بغیر څه خطره د اختر خوشحالۍ ونمانځي. ذاکر الله، پښتو ډیجیټل، پاک افغان پوله، تورخم.